وایو نفر خو ویلدو چې ګور په خوب کې پراټې خوري نو ساعت راپورته سوی نیمه ورځ نه خوړل دا به دا رقم سړی و لکه دا وایي بل نفر خو ویلدو چې موټر چلوي خو بس چې بریک یې نه پلار یې په دا خوله کې ویل هلته ماما ته راوستلی ده چا کورته ماما ده یو سړی و ښه ویل دا چې څوک 4 روپۍ ورکوي ویلی چې څنګه هغه ته یې ویلي چې 4 روپۍ زه نه غواړم او تی بېرته راټېدلی دی چې کتلي چې چای په لاس کې نشته او تی بېرته یې چې څملاستلی دی سترګې پټې نیولې چې 4 روپۍ هم یم بس اول یې څلور نه لږ یې قناعت نه کړ متعمد وی د تا د دوو سترګو دپاره زه د کابل نه په لیورس راغلی یم لیورس کې په لیورس پر یوې سل شو وی سترګې دې دومره ښایسته دي لکه وزه چې ته کړکۍ راوړي بایپاس یې دومره اوږده ده لکه وښي له ورونه وځي وی دغه والګاو نه یې چې بریک ونیسي پښه دې د مخې اشارې نه وایو نفر ډاکټر ته ورغلی و بیا نو ډاکټر ته زما معده خو یې هغو ډوډۍ دمګري ته ورغلی و ډوډۍ ورته دم کړې وه دا به خورې نیمه نیمه ګیسته دی چې راوتلی بېرته ورغلی دا له ډوډۍ نه مخکې خورم او له ډوډۍ نه یو سړی ډاکټر ته ورغلی و ورته وایي چې ډاکټر صاحب داسې مریضي لرم او تی هغه نسخه ورته لیکلې دوا یې ورکړې ده تی چې په شوی ویر شوي دي بېرته راجګ شوی ډاکټر صاحب څه شی وی پلانکی شی کدو دا شیان نه خوره چې په شوی بیا یې ویر شوي بیا راجګ شوی دی ډاکټر صاحب چی خو دا څلورم ور چې ورته راغلی وي ډاکټر صاحب چی بیا درد یې چی هر شی چې خوري یو د ما غوږونه وایي بل نفر ډاکټر ته ورغلی و نو دا د فشار شی دلته یې کړی و هغه خو نو یو رقم هوا والا دي دې چې هوا ورکړې هغه ډاج چې چودلی وایي مریض در بدره کې بیا ما ته راوړي څه رقم وزن کم وی دا ورته وایي چې پر ورځ کې باید 4 کیلومتره وګرځي مریض نه دی پوه شوی او تی مریض چې تللی یوه میاشت بعد یې زنګ ورته راویلی دی چې ډاکټر صاحب زه تورخان ته ورسېدم اوس بیا راسورم دی چې بعد ورشم په کوز یو سپی و د کوټه سپي نه دي دا خو ډېر چاغ دي بیا یې وایي ډوډۍ نه ورکوله یو نفر دی چې ولې نه ورکوي ویل ستاسي کې جوړوم یو سړی یو کلي ته تللی و ژمی و واوره وه دغه تیږې یا خاک وي په دغه مځکه د اوبه چپې توی شوي وي وی چې ګوري چې دې خو نه لیوان پیرلی دي وی دا کلي کې چیغه ګډه کړې چې دا څه رقم کلی دی چې سپیانې خوشې کړي تیږه یې تړلي ښایي وي یو سړی و هغه ته یې ویلي وو یو بل ملګري ته چې زموږ په یو امریکایی دی یو دانه افغانی دی یو دانه پاکستانی دی یو ایرانی دی د ایرانی وی چې زموږ په وطن کې داسې یو بیرغ دی چې ورته ګورې خوارۍ د کارتل وي د امریکایی ویلي دي چې ایرانی ویلي د امریکایی ویلي چې زموږ داسې یو بلډینګ دی په وطن کې چې ورته ګورې سترګې دي توري د پاکستاني ویلي زموږ داسې یو بیرغ دی چې ورته ګورې دغسې زړه دې پرې تازه کړي د افغاني ورته ویلي چې زموږ داسې یو سپی دی چې د امریکایانو د بلارمنظر نه ټوپ راچوي د ایرانیانو په چمن کې غول کو پاکستانیانو بیرغ په نه پوکي د څلور غله و پولیسان څلورم منزل کې څلور غله په منزل کې دي دا یو غله باد خوشای کړه او دې څه وی څنګه باد لای دا بل چې بل باد خوشای کړه څه وی څنګه اورو دا بل چې دا وړه مرداري کړي دوه ویلي دي چې څنګه بارون وي دا بل چې غاټه مرداري کړي تک ته چتان دروي دا خپل بده نو یا اخره داسې مخپور دي که خطا دی فشار رالیده چا ته څه ویلي وایي اخره راته مه یو سړی و دا پوزه ډېره اوږده وه دا دروازې په خوله کې ناستی
دروازې په خوله کې ناست و یو بل ورته راغی چې استاده پوزه دلر که زه تېره یم دغه ورته داسې پورته وکتل چې تنهایی که دې که زم در سره یو بل وای په لار کې ناست و د مرغۍ پرېمینځله د دې خوا چې ځي دا مرغۍ هلک پرېمینځي یو سړی پرې تېر شو د لیبیت څخه یې خوا راتو نو دا مرغۍ مړه وه هلک ژړل وایي ولې ژاړې وایي دا مرغۍ مړه شوه خو ما ته داسې ما یې پرېمینځل وایي د پرېمینځل نه ده مړه نښتېدلې مړه شوې یو وړکي خپلې مور ته ورته انډیوال ته ویلي دي چې ما نن په غزل ویلو 1000 افغانۍ وګټلې وی څه رقم وی 1000 روپۍ مې پلار راکړي چې تشویق میکنم او 1000 روپۍ مې مور راکړي چې چوپ شم یو نفر چې تللی و مېلمه بیا نو ډوډۍ کمه خوړلې چې شپې پراته دي بعد شپې راځي دسترخوان باندې د کور ورته راویسته چې شي کوي وایي ساعت مې نه تېري دسترخوان مې راستلی مېلمه تللی یو سړی تللی و د یو چا که مې ورته ویلی دی چې راولته چې ټوکې وکړو په نیمه شپه کې راټولې شپې 2 بجې وې راولته چې ټوکې وکړو هغه وی صحیح ده ورته دغه مېلمه ورته وي چې داسې مخ در ورته نیولی که زه چې وږی شوی یم د کور څښتن ورته ویلي تا داسې مخ راته نیولی لکه موږ کې چټکاله نه وي سړي که مېلمه راغلی و وی ده په کور کې شی نه و ورته د مېلمانه پیزارونه ټول کړي وړي دي خرڅ کړي میوه پرې راوړې ده مېلمانه ته یې ورکړې ورته یې خورئ خورئ خپل معلوم ده ورته چې مېلمانه راووتل چې پیزار هم چېرته وي خو موږ خوړل غل ورغلی و بیا نو د دیوال هلته ورته پښه نیولې غله غایب کړه چې ګور دغه پښه مې خوږ ده دنیا خلک دي رقم وایي ملا و ملایي او بیا نو خلک پوښتنه کړه د ملایي پرېښې وو خلک پوښتنه چې څه ولې د ملایي او داسې خلک وو او داسې کلی وو وایي چې حساب مې په رکعت 4 روپۍ راته لوېدي ځکه مې خوښې کړي یو رکعت باندې یو مولایي و پوه شوې وی ده واز کو په هغه کې په جومات کې وی دا خلکو ته یې ویلي دي چې جومات کې خدای په جومات کې ورته ویلي دي چې دا پیسې مې پورته کوي چې ثواب لري په دې ډله کې یو چېدلی ورته ملا صاحب که ډېر ثواب لري پرتاګونه ورته وکړه وی ملا اواز یې کړه په دغه جومات کې دغه خلکو ورته وایي چې و ملا صاحب ته دومره په زوره زوره غږېږې پیغمبر صلی چې په واز کې کېناستو داسې په زوره نه غږېده ته ولې داسې غږېږې ده ورته وایي چې هغو ته خو صحابه ناستو ما ته شنه خره ناست نفرو چې انګور دې غوښتي وو ښه وایي ممیز دې غوښتي وو دې نوم هېر شوی ده اوس ممیز څه رقم ګرد ورکړي چې ممیز دې دغه اوس نوم چې هېر اخر یو دوکاندار ته غلی پنچار انګور په څو یو سړی تللی و پکول یې اخیسته نوم یې نه وازده اوس چې وایي استاده موږ جراب نه لرې یو بل انډیوال یې ورسره پکولې چې روغ شو رښتیا هم که موږ جراب لم که کولی دا مې جراب لم نفر چېرې مېلمه تللی بیا سره راوځي په دا زینو کې څه پروت ده ښه بیا د کور والا ورته وایي چې پام کوه ګوره ودې نه خوري مېلمانه ورته وایي څنګه نه خورو څه ده وایي خامخا حیوان د اعتبار نشته دی ښځې خپل مېړه ته ویلي دي چې منډې سودا راوړه ده ورته وایي چې ولرې ښځې چې دوکانونه خو بند شي بیا سودا درته راوړم دا غل و بل نفر ښځې سره تللی و بازار ته بیا نو بازار کې ګرځېدلي ادي بېرته کور ته راغلي جنجال یې سره کړی ادي د مېړه ورته ویل چې خالد دې دماغه ښه دي تا لیمو ته ودرېږه ادي څه شي وایي میوه مې درته اخیسته بیا مې درته وانخیسته یو ښځه وه دا په موټر کې ناسته وه ورته د بیادبي د مافي نو استفراق یې کړی هلته کې ورته دا ایسته اچولی ورسین هغه نه دی چودلی یو لیونی پرې راغلی ورته چې راخیستي څه وي ازاده راځي د خلک اچار پیسې اخلي ما خوش پیدا یو ښځه د وطن نه کابل ته راغلې وه نو هغلته په فارسي سمزده هم نه ده ورته دغه مرسډس کې سړی کښېني ورته وي تا میشندی بغلا دې سمه نه ده زده نو په دو کې دغه څنګه ځای رارسېدلی دا په موټر کې ناسته اوس په دغه ډریور غږ کړه چې دوی بغل کې کوزې یم ورته ورته چې استاد ما راخه د ګوشک بغل کو یو ښځه یې وطن نه راغلې وه کابل ته ورته د بادپکه لیدلې ده په ځمکه چې ګرده چې ګډي په دو کې چې وطن ته تللې ورته خلکو معجزه مې ولیده هغه وایي څه رقم
یو شی و چې تا ته به درته شو ته بیکه یخه کې چې ما ته راته زه بیکه وکړې کې د چرخ فلک نصب کړی و ښه یو سړی راغی ولاړ ښاروالۍ ته زنګ ووایه چې والا ښاروالۍ صاحب خیر اوسې کومې ورځ نه چې دا چرخ فلک دلته نصب کړی هوا ډېره یخه شوې یو سړي د بل ته ویلي وو که تا موټر ورلودی څه دې پې کړل وی هېڅ ټایرونه مې راښکل غړول یو وړکی ورغی خپل مور ته وی چې پنځه پیدا خیرات خور راغلی غوړي وی خیرات خور څه وي زویه وی خیرات خور داسې چې آیسکریم دانه پنځه روپۍ د سړي که خیرات خور راغلی و دروازه یې ټکولې چې کله لرئ هغه وی نه یوړه لرئ وی نه وی خیراوزئ ولې ناستئ راځئ چې خیرات ټول کړو هېڅ هم نه لري هېڅ هم نه لرئ سړی ځان پرې جوړ کړی و ډېر خوندور دوستانو د ما چینل سبسکرایب کړئ درسه لایک لایک یې کړئ کومنټ ورکړئ انشاءالله موږ په خدمت کې یو په کومنټ کې کوم رقم زړه غواړي کومنټ کې شین که سور نه سور خو ودرې نه کېږي دلته خو د وینو ډاک ده که نه. ودرې نه کېږي دلته معلوم سي که سره زړونه ډېر راغله په کومنټ کې زه د خدای دې دوستانو ډېر خوښ آفرین او ته څه رقم زړه غواړې هر رقم زړونه ورکوي زړونه خو زما مات زړه غواړم مات زړه بس مات زړه دي تاسو مات زړونه کرالو بس زه شین زړه غواړم زه لایک غواړم لایک اسمت اسلمي بس لایک او ته استاده ته بس که دوستانو ډېر خوښ سو نو په دې کې دوستانو تاسو کولی سئ هر چا ته خپل زړه کومنټ کې ولیکئ نو که ما اسمت اسلمي لایک ده بالکل د اسلامي صاحب لایک ده د احسان چې د کوم زړه و سور زړه و بشر نقیب الله بشر دوست شی ده بس مات زړه ولې زه خپله چې یم عبدالمتین سروري زه بیا شین زړه غواړم پوه شوې سور هم نه ځکه عاشق نه یم مات زړه مې نه ده مات شوی تر اوسه پورې او زړه یې شین دی دې کې معلوم یې چې چا زړونه اضافه کېږي او چا ته د دنیا خلک یې زړه ورشي یار شنه خو به ډېر کم سي شنه به کم سي نو ځکه به کم سي. نه. نه خوږېدم ودر زه که چا نه خوږېدم به زړونه به کم وي او که چا خوږېدم نو زور ورکړي او مات زړونه ځکه په دې دنیا کې ټول مات دي ولا که یو هم جوړ دي په دې کې مات زړه او زه به او لایک هم ډیر ده اول خو د سري جوړه کم رنګ غواړي بیا مور ته نه استاد نه ګلابي چې سړي جوړه کم نه ستکي ډالۍ کوم تاسو دوستانو ته وای خو وی په ونه دنګ لالۍ دې نه خوښوي اوس خدای په داسې جانان وړولې چې ښکلاوي نو کینې به ورته د جنې پلار نه په یخچال کې پټ شو نو زه بیدار یم چې برق دې نیسي که نه اوس به آیسکریم هم د کلنجونو رانه ستر نه کړو وایي زه به یې خوښېږم اوس د کلنجونو رانه ستر نه کړو وایي زه به یې خوښېږم اوس چاویلې ته ورته سړی نه ښکارې کوچنۍ راو کې مې خپل کور ته بوتلم کور کې مې ویل چې ورته چرګه لال کړئ اوس مې ویل چې څه ګیدړ خو نه واو ماشاءالله مننه تاسو هم بلې ویډیو د خدای په امان ټول ته لاس یو تکون ورکیا